پاکستان ته بد خبر، طالبانو د ټي ټي پي پر ضد له اقداماتو ډډه کړې. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې فکر کولو د اشرف غني د حکومت ړنګېدو وروسته بعد د طالبانو حکومت د ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي، ښکاري چې دا خوب یې په بولاهو کیږي. په یو تازه راپور کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ خپور کړ، ویل شوي دا احتمال نه لیدل کیږي چې د افغانستان طالبان د پاکستاني طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. راپور د دې دلیل د پاکستان اقتصادي ستونزې بولي او وایي طالبان احساس کوي چې اقتصادي ستونزې د پاکستان له لوري د ټي ټي پي پر ضد د پراخو عملیاتو مخه نیسي. د دې راپور په اساس په دې منځ کې چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په افغانستان کې طالبان واکمن دي، ټي ټي پي په زیاتیدونکي بالقوه ګواښ بدل شوی دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د پاکستان پر پالیسیو د افغان طالبانو وروستیو انتقادونو ته په اشارې استدلال کړی چې دا نه ډیپلوماټیکي څرګندونې ښایي چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو د ملاتړ د دوام اراده لري، حتی که د پاکستان له لوري پرې فشار هم زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ چې د جنوبي اسیا د سیاستونو په اړه یو تر ټولو لوی او باوري څیړنیز مرکز دی، د ټي ټي پي د ملاتړ د ادعا پر وړاندې د افغان طالبانو توند ځواب د متقابل تور تر حده مخته لاړ چې د دې ښکارندویي کوي چې هغوی له ملاتړه لاس نه اخلي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د چارواکو او نورو څارونکو خبرو ته هم اشاره شوې چې وایي پاکستاني طالبان د افغانستان په ښارونو کې آزاد ګرځي راګرځي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د پاکستان اقتصاد د دیوالیتوب په درشل کې دی او دا مسله د پاکستان پوځي انتخابونه هم محدودوي. پاکستان یوازې په خپله خاوره کې چاپی اچولي او دفاعي اقدامات کولی شي، خو دومره امکانات او منابع نه لري چې د لوړې کچې عملیات پرې وکړی شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.